نن د اګست 8 نیټه ده. پوره 10 کاله وشو چې د کوټې په سیوله هسپتال کې د وکیلانو یو پوره نسل په چاودنه کې ووژل شو او له منځه یوړل شو. د مسلکي کسانو په دومره لوی شمیر کې وژل دا به ښایي د بلوچستان په تاریخ کې په اوسني تاریخ کې تر ټولو لویه پیښه وي. دا هغه وکیلانو چې کله به هم په بلوچستان کې د یعنې کسان ورکېدل یا د وکیلانو چې کوم تحریک و د جنرال مشرف په وخت کې یا د بشري حقونو سرغړونې به کېدلې یا به د هزارهګانو باندې حملې کېدلې یا به بل د بشري حقونو دغسې پیښې کېدلې، نو دغه وکیلان به وو چې دوی به سړکونو ته راوتل، احتجاج به یې کولی، شعارونه به یې ورکول او هړتالونه به یې کول. خو دغه غږ د همیشه دپاره خاموشه کړل شو. نو د دې شاته هدف څه و؟ څه یې ووژل؟ په دې باندې مختلفې تیوریانې دي، خو چې ټول خلک متفق دي هغه دا وایي چې دوی د وژل کېدو هم دغه شاته وو چې هغه غږونه چې هغه د حقونو لپاره د بشري حقونو د سرغړونو خلاف په کوم شدت سره راپورته کېدل هغه خاموشه کول. نو ما چې تېرو ورځو کې د وکیلانو اتحادیې یو مشر ملک کاکړ سره خبره کوله، نو هغه ځا ما دا پوښتنه وکړه چې که هدف دا و چې د دوی غږ د همیشه دپاره خاموشه کړي، نو آیا هغه ترلاسه شو؟ نو هغه راته د وخت یعنې لږ وخت لپاره خاموشه شوی دی، خو نن هم د وکیلانو په دې کوم موضوعاتو چې ما خبره وکړه غږ تر پخوا هم پیاوړی دی. له دې سره ما ته یوه پیښه رایاده شوه کله چې په 1988 کال کې په بولیویا کې د 20مې پېړۍ یو تر ټولو لوی ګوریلا کمانډر او سیاستمدار چې ګویرا ته د پانسۍ سزا ورکړل شوه هغه ونیول شو. نو کله چې مادیو تهران چې کوم کس دی وژلی هغه چې دله ورغلی نو ده ویلې زه پوهېږم چې ته زما د وژلو لپاره راغلی ای بزدله، نو ډز وکړه ځکه چې ته یوازې یو انسان وژلی شي. نو دا په بله معنا داسې تعبیرېږي چې هغه ورته ویل چې ته یو شخص یا یو کس یا یو انسان وژلی شي خو د هغه فکر نه شئ وژلی.